ننګرهار کانال اړوند د زیتونو فابریکه د زیتونو د پروسس دغه فابریکه په 122 هکتاره ځمکه له نن نه تقریبا 40 کاله پخوا جوړه شوې. په دغه فابریکه کې اوس مهال زیتونو د اچار او زیتونو د تیلو ترلاسه کولو پروسه روانه ده. د کانال اړوند د زیتونو فابریکې مسؤل وایي سږ کال ترلاسه شویو زیتونو 10,000 بوتله اچار او 90,000 لیټره تیل ترلاسه کیږي. او د تیلو پروسه موږ تیر کال تقریبا 2,000 لیټره تیل تولید کړي. سږ کال پلان دی چې تقریبا په شاوخوا د 90 ټنو موږ تیل تولید کړو. زیتون تقریبا زموږ په دغه کې فارمونو کې زیات دي، نو دا به د خیره سره راځي او موږ به دلته پروسس کوو. د زیتونو په دغه فابریکه کې له 80 تنو زیات مسلکي او غیر مسلکي کارګر په کار بوخت دي. میزان د میاشتې نه د اقرب د میاشتې زیتون شروع کېږي، موږ ته تور زیتون راځي، یا دغه د باغونو نه راځي، دا چې پروسس کېږي د هغه در شروع کېږي تر دې د ماشینونه دې راځي. آخري دغه مرحله ده چې دلته راځي، دا موږ په ټانکرونو کې تېروو. دا پرېږدو د جوزا میاشت ده یا سرطان میاشت کې چا کې چې کېناستو دغه بوتلپوري ته آماده شو، بیا بوتلپوري کوو، فلټر لرو، د فلټر نه تېروو، بیا هغه ماشینونه دي، د هغه ماشینې په بوتل شو، بیا موږ مغازې ته وړو. په ټوله نړۍ کې چې د کیفیت د زیتون اول ده او زموږ د کیفیت چې ده دغه تیلو د وجې نه ډېر کمپیوټیت کوي، ځکه ماشینګیري چې ده زموږ زاړه ده، نوې ماشینګیري راشي او د نوې ماشینګیري په هغه سره موږ د ښه کیفیت تیلو ته نړۍ ته پرمختګ کوو. د معلوماتو له مخې سږ کال د کانال اړوند په 619 هکتاره ځمکه له کرل شویو زیتونو بوټو 900 ټن حاصل لاسته راغلی چې د تیر کال پرتله 10 سلنه لوړ دی. د زیتونو دغه فابریکې د بنسټ ډبره په 1450 هجري لمریز کال کې کېښودل شوه او په 1483 لمریز کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه چې له 8000 ټنو زیات د زیتونو د پروسس وړتیا یې لرله.